ویښتیا، روښانتیا او بدلون. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلي عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. ټوپک زما قانون، ولې او څنګه؟ دا ویښتیا، روښانتیا او بدلون 14مه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: له وسلې سره د افغانانو مینه خورا لرغونې ده، څومره چې د تاریخ حافظه مرسته کوي. له تورو او ژبلورو څیزونو سره د دوی ملګرتیا څرګندیږي. له سکي دورې څخه چې تر اریایي لیږد وروسته د لرغوني تاریخ دویمه ځای پر ځای کېدنه یې ګڼلی شو. ګورو چې د سکي نرینه‌و زینت په 3 څیزونو کښې و: لنډې پلنې تورې، د وژل شویو دښمنانو د سرونو کوپړۍ چې په هغو کې به یې سومه څښله، او چټک آسونه. تر نن ورځې پورې چې د نړۍ وسلو پرمختګ کړی دی، له بده مرغه د افغان مینه ورسره زیاته شوې ده، او له ژبلورو وسلو سره د مینې تر ټولو ډېره سزا هم په خپله افغانانو لیدلې ده. پرېمانه وژل شوي دي، له پرمختګه پاتې شوي دي، او تر دې چې خشونت او تاوتریخوالی د هویت یوه برخه ګرځېدلې ده. پر دې هم لنجه ده چې تاوتریخوالی ښه صفت دی که بد. د دښمن په وړاندې تاوتریخوالی ښه ګڼل کېږي، خو بیا دا پوښتنه رامنځته کېږي چې دښمن څوک دی؟ خپل تربور، ورور او که هېوادوال؟ د ژوند له وسایلو سره مینه په لومړي سر کې له اړتیا څخه پیدا کېږي. موږ له موټرو سره علاقه لرو، خو له موټرو سره مینه ځکه نه لرو چې موټر د ضرورت په وخت کې موږ ته د لیږد او رالېږد اسانتیا را په برخه کوي. خو مینه یو عاطفي پیوند دی چې دوه اړخیزه اړیکه ټینګوي. موټر له اوسپنو څخه جوړه یوه میکانیکه مجموعه ده چې له موږ سره عاطفي دوه اړخیزه اړیکه نشي جوړولی، بلکې یوازې زموږ اړتیا پوره کوي. مینه له انسان او نورو معنوي ارزښتونو سره ممکنه ده چې عاطفي پیوند ورسره ټینګېدلی شي. خو که یو څیز د وخت په تېرېدو سره پرله پسې تاسو ته په کار شي، نو ورو ورو ښایي یو ډول انس ورسره پیدا شي. افغانانو د تاریخ په اوږدو کې وسلو ته پر لاندنیو لاملونو اړتیا درلوده، چې بیا وروسته دغه اړتیا په انس او ان په یوې کاذبې مینې واوښته. د افغانستان تاریخي ستراتیژیک موقعیت داسې و چې له هرې خوا به نړۍ نیونکو پرې یرغل کاوه. د لویدیځه به د هند د سترې وچې لپاره یرغلونه راتلل، او له ختیځه د منځني ختیځ یا مرکزي اسیا د نیولو لپاره. افغانستان د دغو یرغلونو پر 4 لارې پروت و. د سترواکۍ امپراتورۍ هر شوکي به لومړی په افغانستان راننوت، او بیا به یې د نورو سیمو د نیولو تکل وکړ. له مقدوني سکندره یې راونیسه تر مغولي چنګیز، انګریز او بیا د روسیه پورې. افغانانو ټول عمر د خپل حق ګاڼه چې له خپلې خاورې او کور کهول څخه ساتنه وکړي، او د دې لپاره وسلې ته اړتیا وه. په دې توګه وسلې ورو ورو د یوې تلپاتې ملګرې ارزښت ورخپل کړ. په دې تاریخي بهیر کې افغانانو داسې ملي پیاوړي حاکمیتونه نه درلودل چې هېواد له یرغلګرو وساتي، ځکه نو دا کار خلکو ته ورپاتې و. د افغانانو ټولنیز اقتصادي جوړښت داسې و چې اقتصادي ملکیت په تېره بیا ځمکه، کور، رمه، اوبخور سیستمونه، غر، ځنګل، څړځای او نور یې د کورنۍ د نرینه مېړونو ترمنځ ویشل کېدل. دغه ویش د تربورګلوۍ سیالي رامنځته کوله، او هر کله به چې افغان ته پردی دښمن نه ګواښېده، نو په خپل کور یې ځان ته دښمن پیدا کاوه، تربور او حتی ورور او وراره. په دغې کورنۍ سیالۍ کښې هم د ځان ساتنې او ځان لوړاوي په خاطر وسله پکار وه، او دلته نو وسله د کور ګاڼه ګڼل کېده.
افغانانو د خپل سیاسي اقتصادي موقعیت له امله خپل ناموسي حریم یعنی خزینه او کوشنیان، عقیدوي حریم، مقدس ارزښتونه، اقتصادي حریم، ځمکه، کور او څاروي له ګواښ سره مخامخ لیدل. د همدې لپاره به یې ټول عمر د دغو مهمو حریمونو د ساتلو لپاره د غیرت یعنی حس او غریزه عمومي کوله. د ارواپوهنې له نظره غیرت د خصوصي حریم د ساتلو اوږده او پټ ځواک دی چې د تاوتریخوالي لپاره غبرګوني ځواک رامنځته کوي. د غیرت غوښتنه دا وه چې د حریم ساتلو لپاره باید وسله په لاس کښې وي. په دې توګه وسله د غیرت نښه وګڼل شوه او پر وسله سمبال نارینه تر ټولو غیرتي نارینه ګڼل کېده. د دې ټولو اړتیاوو پر بنسټ د وسلې د تبلیغ لپاره ادبیات او هنري ښکارندې رامنځته شوې. پرېمانه لنډۍ، بدلې، ولسي شعرونه، متلونه، ګړنې، حماسي کیسې، اساطیري افسانې او ویاړنې رامنځته شوې چې په یوه لوی او اوږد تاریخي بهیر کې له وسلو سره مینه د انسان په شخصیتي جاذبو واړوله او د ښځمنو په ژبه یې د وسلوالو ستاینې جاري کړې. په دې توګه نارینه‌و د خپل مقابل جنس ښځینه د جذب او راخپلولو لپاره وسله پورته کړه او په دې توګه یې وسله د ځان پیاوړی ښوولو ګڼه وګڼله. اصلو ولولې یعنی احساسات پیاوړي کول د غیرت حس غلبه کوله او د ځان ښوونې غریزې پیاوړې کېدلې. دې ټولو د عقلانیت ځواک کمزوری کاوه، د فکري پرمختګ لاره یې نیوله. اقتصادي فعالیت یې محدوداوه، تولید یې له منځه وړ، د ټولنیزو قراردادونو یا قوانینو د رامنځته کولو مخه یې نیوله او ورو ورو د مثبت اقتصادي فعالیت پر ځای وسله د ګټې وټې وسیله هم شوه. وسلوالو به لویې لارې نیولې، غلا غدۍ به یې کولې یا به د لویو امپراتورانو په لښکرو کې د جګړو لیکو ته د نارینه‌و بهیر ورماتېده. او له وسلې سره مینه ځکه زیاتېده چې د غیرت تر څنګ د ډوډۍ موندلو وسیله هم وه. له تاریخي پلوه ښایي ګڼو او ان تر ټولو ملتونو د وسلو سره د مینې داسې دورې تېرې کړې وې، خو د روغتیایي او ویښتیایي دورو په راتلو سره چې عقلانیت ځواکمنېده، انسانانو له ځان سره فکر وکړ چې وسله پرته له یوې دفاعي وسیلې څخه بل هېڅ راز معنوي ارزښت نشي درلودی، او که د ټولنیزې دفاع لپاره یې قراردادي او ټاکل شوی ځواک رامنځته شي، نو هر چاته نه ښایي چې خپل ژوند له وسلو سره وتړي. ښایي نور انسانان د تفکر، کار، تولید، زده کړې، سیاست او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او وسلې یوازې هماغه ټاکل شوي ځواک ته وسپارل شي چې د نورو انسانانو د حریم ساتلو دنده لري. حکومتونو د همدغې عقلاني پرېکړې په وسیله پوځونه رامنځته کړل او په دې توګه وسله په همدوی پورې محدوده شوه. ورو ورو په نورو ملتونو کې د وسلې مینه هېره شوه او د کار یې خپلو حکومتونو ته وسپاره. افغانانو له بده مرغه په خپل تاریخ کې دغه کار په بشپړه توګه ونه شو کړای، که څه هم په معاصر تاریخ کې یو دوه ځله ورنږدې شول، خو څرمه سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو پرې نه ښودل او تل یې د خپلو ګټو لپاره د افغانانو له ټولنیزو اوږدو څخه کار واخیسته. دوی یې هم د خپلو لویو دښمنانو په وړاندې وجنګول او هم په خپلو منځونو کې یو د بل پر وړاندې. کله چې افغانانو د تعقل زمانې ته نږدې شول او له وسلې څخه به یې واټن راخپل کړ، نو پردیو به غیرت له یوې بلې عقدې سره مخامخ کړل. د دوی حریمونه ناموسي، اقتصادي، ملي او اعتقادي به یې له ګواښ سره مخامخ کړل او په دې توګه به یې وسله د دوی د غاړې په یوه تلپاتې غړوندي بدله کړه. هڅونکي ادبیات به یې ورته وپنځول، د وسلوال پاتېدو لپاره به یې تاوتریخوالی او وینه بهول مقدس وګڼل او عاطفه، عقلانیت، کار، تولید، پرمختګ او ملي یووالی به یې له ګناه، بې غیرتۍ او بې همتۍ سره برابر کړل.
په دې توګه افغانان پاتې شو او وسلې لا هم د ناموس او میړانې د نښې په توګه خپل ځای وساته. افغان به د وسلې له ډز سره زیږېده، د وسلو له ټکر سره به یې واده کاوه، پر زوی زیږېدو به یې ډزې کولې او بالاخره به د تربور یا سیاسي مخالف په وسله ووژل شو. وسله له زوکړې تر مړینې پورې د افغان ملګرې شوه. وسله د قدرت، حاکمیت، مشرتابه او ځواک سمبول پاتې شو. وسلې د تعقل، پوهې، وړتیا، د هیواد پالنې او کارځای ونیوه. افغانان باوري شول چې مشري له هغه چا سره بویه چې وسله لري، وسله چلولی شي او خلک وژلی شي. مشر، رهبر، لیډر، قومندان هغه و چې ټوپک، توپونه، وژونکي وسایل یې درلودل. دا په نوره نړۍ کې د منځنیو پیړیو نښه وه، خو د نړۍ په یوه سیمه افغانستان کې لا هم همدا باور حکومت کوي. په نوې عقلاني زمانه کې د حرمونو د دفاع کار د حکومتونو شو. ملي پوځونه او امنیتي ځواکونه وسلې لري او یوازې د اړتیا پر مهال کار ورڅخه اخیستل کیږي. اقتصادي سرچینې پرېمانه وي او دې ته اړتیا نه وي چې سړی دې د ځمکې یا څارویو لپاره خپل تربور ووژني. ناموسي حریم، عقیدوي حریم او ملي حریم حکومتونه ساتي او هیڅ چاته د وسلې ساتلو اړتیا نه وي. دا د کمزوریو حاکمیتونو بلاوې دي چې د ولس په غاړو کې ټوپکونه پراته وي. وسلې ته د اړتیا تلوسه د افغانانو په ذهنیت کې ژوره ده، له پیړیو څخه په میراث ورپاتې ده. له دې تلوسې لپاره یې خروارونه ادبیات پنځولي دي او وسله د غیرت د اوږدې په زاولن ټپ بدله شوې ده. د دې کرکجنې مینې ریښې په اسانه نه راایستل کېږي تر دې چې ځوان، عقلاني، روشنفکره او انسان باوره نسل په لاندې استقامتونو کښې کار ونه کړي. اولنی، د دغه شعور عامول چې یوازې مشروع حاکمیتونه د رسمي وسلوال پوځ او امنیتي ځواک لپاره د وسلې درلودلو حق لري او بس. خلک وسلې ته نه اړتیا لري او نه یې هم د ساتلو وړتیا. دویم، خلک پوهول چې د سړیتوب، غیرت، پیاوړتیا او محبوبیت وسایل تعقل، پوهه، کار، تولید، عاطفي چلند او پرمختګ دی، نه خشونت او تاوتریخوالی، وسله او یا جګړه. دریم، د سیاسي مشرتابه معیار د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره اغیزمنې هڅې دي، نه د وسلو، لښکرو او زور لرل. بشریت خپلسري لښکر مشران د تاریخ خځلوښي ته غورځولي دي او ځای یې د اقتصادي سرخ تاوونکي تولیدي تفکر ته ورکړی دی. موږ د تاریخ د مسیر په وړاندې سرچپه ور روان یو. څلورم، ادبیات، فرهنګ او هنر باید بې وسلې شي. دا تفکر باید عام شي چې وسله د ځان ساتنې وسیله ده او هیڅ راز تقدس نه لري. وسله د انسانیت دشمنه ده او یوازې انسان دشمنان یې د ارزښت په توګه پیژندی یا د رسمي پیژندی شي. د رسمي پوځونو حساب له دې څخه بیل دی. پنځم، غیرت باید له سره تعریف شي. غیرت د انسانانو د نیکمرغۍ لپاره د هڅې او استعداد څومروالی دی، نه د هغوی د وژلو او ژوبلولو لپاره وچ لیونتوب.